غرمه ده او د سختي مرستو په دوام نن ورځ بېده کلي ته راغلي رب رحم غرمه ده او د سختي اوس هم تقریبا خدای چې څومره څو بورې به مې زمنو وړ قرض راوړي او مور د شهید زوی قبر ته لاړه په روژه کې چې څومره ژړېدی شي هومره ژاړه په روژه کې بخښنه د ګناه له رب نه غواړه په روژه کې چې څومره ژړېدی شي هومره ژاړه په روژه کې بخښنه د ګناه فلاني خیریه بنسټ د مرستو په دوام نن ورځ بېده کلي ته راغلي یو تر څو دلته د خپلو اړمنو هیوادوالو سره مرسته وکړو زموږ سره پاتې شئ او ویډیو تر اخره وګورئ تلاوت د زړه للمه دې ساته تل خړوب په تلاوت پام نشي د زړه للمه درنه شاړه په روژه کې چې څومره ژړېدی شي هومره ژاړه په روژه کې بخښنه د ګناه له رب نه غواړه په روژه کې شي هلته بیتنده د کوثر په اوبو ماته شي هلته بیتنده د کوثر په اوبو ماته چې دلته د چا وچا شوله غاړه په روژه کې چې څومره ژړېدی شي هومره ژاړه په روژه کې بخښنه د ګناه له رب نه غواړه په روژه کې غرمه ده او د سختي تندې زور دی رب رحم غرمه ده او د سختي تندې زور دی رب رحم او مور د شهید زوی قبر ته لاړه په روژه کې او مور د شهید زوی قبر ته لاړه په روژه کې چې څومره ژړېدی شي هومره ژاړه نور روزه څنګه تېرېږي خرڅ و مصرف د کور والله چې روزه داسې ده چې مخکې به سې وکنه چې وطن ورشی پالو ښه کار هم چلېده اوس دا یو نیم کال نه وروسته قیمتي یې وښیه هر شی وښیه اوس هم تقریبا خدای چې څومره څو بورې به مې زمنو وړ قرض راوړي زه خدای مهربانه د هغه کې د مګلي بنسټ له خوا تاسو سره څه مرسته ده زموږ ملګرو تاسو سره مرسته کړې ده هغه به انشاءالله تاسو تسلیم کو صحیح ده خیره بنسټ د خدای چې هر ځای آباد دې لري او چې څومره په مخ دی لاړ شي غریبانو سره یې هغومره به دعا یې وګټي هغومره به کارمندان دعا یې وګټي لعن وجاړه په روژه کې عمره بهترینه موقع بیا درته رب درکړه د زړه دردونه بیا په اوښکو ژباړه په روژه کې عمره بهترینه موقع بیا درته رب درکړه د زړه دردونه بیا په اوښکو ژباړه په روژه کې چې څومره